بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو وی ګوره او زده کړه د کمپیوټر کورس ته په خیر راغلاست. ګران دوستانو امید دی چې په تیره ویډیو کې تاسو ته مناسب توضیحات درکړل شوي، البته د ډاونلوډ په باره کې او د یو اس بي په باره کې. دوستانو لکه څنګه چې وکتل په تیره ویډیو کې چې 3 دانې ډاونلوډ موږ تاسو وکړو، یعنی 2 دانې پروګرامونه او یو دانه وینډو او بل خبره دا چې دوستانو بیا تاسو وکتل چې څنګه موږ تاسو ډاونلوډ کړای سامان او یا چې په کمپیوټر کې کوم سامان ولرو او یو اس بي ته اچولای شو. نو امیدوارم دوستانو په هغه باندې پوه شوي. یو خبره بل دا چې دوستانو کله چې ما په ویډیو کې تاسو سره وعده کړې و چې زه به د دې لینکونه تاسو ته د ویډیو لاندې پرېږدم، نو دوستانو ما هغه لینکونه تاسو ته د ویډیو لاندې پرېښي دي. تاسو کولی شئ چې د هغه نه په راحته باندې استفاده وکړئ دغه 3 واړو ډاونلوډونو. نو امیدوارم دوستانو چې تاسو پوه شوي یئ. ښه دوستانو اوس زه دغه عکس لرې کوم او زه تاسو ته دلته د ویب کامره لګوم. دا وګورئ. ښه دوستانو اول به زه په معذرت سره درته وایم دوستانو دا برنامې چې دي بعضې 2 کامرې هم لري، خو د زما دغه برنامه چې زه تاسو ته پې باندې ویډیو کوم دا یوه کامره لري چې یو سکرین ریکارډر لري او دغه ویب کامره نه لري. نو دوستانو زه د 2 برنامو نه استفاده کوم. نو دغه عکس مې چې کوم یو ده په دې کې د غږ سره مې داخلو سمه برابره نه خوځېږي، ولې نور کار چې ده هماغسې اجرا کېږي. نو امیدوارم دوستانو چې په دې کې تاسې اراده ونیسئ. او اوس دوستانو زه تاسو ته خبره کوم دوستانو دلته ما سره 2 دانې یو اس بي ګانې دي دوستانو چې په دغه یو اس بي کې ما سره تیار آمده وینډو شته ده او دوستانو د ستاسې په مخ کې زه د دې نه وینډو فارمیټ کوم او یا ترې نه ډیلیټ کوم. نو دوستانو دا به زده کړو چې څنګه فارمیټ کیږي. او یو خبره دا چې دوستانو دغه یو اس بي به زه تاسو ته په کمپیوټر کې دلته اوس د ستاسې په مخ کې ورکړم، ځکه چې تاسو دوستانو وګورئ چې لکه تیره ویډیو کې چې په دې کې هم شیونه اچولي وو هغه 3 شیونه وو، صرف دلته 2 دانې عکسونه زیات شته دي چې اوس بیا ونه وایي چې دا ولې کې تاسو وایي چې په دې عکسونو کې څه مشکل دی. ښه خو خیر بهرحال زه ټول شیونه قدم په قدم چې څو چې د زما وسي نو زه هغه شیونه تاسو ته درښیم. ښه دغه یو اس بي ده چې اوس یې ورکوم پکې هلته به راشي وبه یې ګورو، بیا دغه نه وروسته چې بیا کله مې رایسته بیا به دلته دا کامره ورتاو کړم. ښه دوستانو اوس دغه زه دا یو اس بي ورکوم پکې. ښه یو اس بي مې پکې ورچوک کړه څو چې راشي. دا وګورئ دوستانو دغه د راغله یو اس بي. اوس دوستانو په دې فولډر باندې کلیک کوو، اوپن فولډر یعنی په دې باندې کلیک کوو. دغه دوستانو چې تاسو دلته ګورئ چې دلته یعنی دوستانو چې دغه ځای نه علامت ورښیي، مطلب دا چې یو اس بي په کمپیوټر کې ورکړل شوی او دا ځای چې ده د یو اس بي پاکټ دی او دغه ځای کې ورښیي چې دلته په دې کمپیوټر کې یو اس بي شته ده. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس دلته د کمپیوټر نه بل فولډر راخلاصوم. ښه دا مې راخلاص کې دوستانو دلته هم تاسو ګورئ چې دلته یو اس بي ورښیي. ښه نو الحمدلله شکر. دوستانو په کمپیوټر کې ډاونلوډز فولډر ته ځو. دا وګورئ ډاونلوډز فولډر ته راغلو. نو دوستانو دلته مو ګورئ چې دلته لیکل شوي افغان، د زما د کمپیوټر نوم افغان ده او ډاونلوډز یعنی د افغان د ډاونلوډز فولډر. ښه امیدوارم دوستانو په هغه پوه شوي. ښه دغه 3 شیونه موږ تاسو په یو اس بي کې لرو، په دغه یو اس بي کې او دغه 2 عکسونه پکې نه لرو. دوستانو دا د چی شي دي؟ دا دوستانو د دې دي چې ځکه چې ما یو دا ویډیو تاسو ته جوړه کړه، خو په هغه وخت کې چې کله ما په دغه پروګرام باندې کلیک وکړ نو دوستانو دغه شی راغی، دغه کې چې کوم عکس ته زه په خپل ځای کې تاسو ته درښیم یا دغه عکس یا دغه عکس، نو دوستانو هغه په ویډیو ریکارډر کې رانغله. نو ما بیا څنګه چلو کړ چې دا عکسونه مې د موبایل په ذریعه باندې بیا واخیستل او دوستانو موبایل ته کمپیوټر ته مې انتقال کړه چې اوس زه تاسو ته دروښیم چې دا څه شی دی. یعنې نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. ښه دوستانو اوس زه دا وګورئ دا کامره دا خواته راوړم. دغه ده چې تاسو وګورئ په کمپیوټر کې هماغه سره یو اس بي ده او دلته دا مګکم چې په د یو اس بي فولډر باندې ښکاري. نو ګورئ دوستانو چې زه کله دا یو اس بي راوباسم چې ستاسې باور وشي واقعیت هم دغه یو اس بي په کمپیوټر کې ده. نو دوستانو دا وګورئ چې زه دا راوباسم هغه ځای نه فولډر غیبیږي، هغه مګک چې پې ولاړ ده دغه یو. نو ګورئ وم لیده. نو امیدوارم دوستانو چې تاسو ته دا رښتیا معلوم شوي، یعنی زه دروغ یا فراډ تاسو ته نه تاسو سره نه کوم. نو دوستانو په دې دروغو کې زما څه کار دی، څه مې فایده ده. ښه دوستانو دا یو اس بي تاسو نه د دې نه زمونږ نور کار ختم شو. دا اوس زه هغلته غورځوم، هغه نور تاسو د ستاسې خپله خوښه چې هماغه څه کار کوئ او که نه کوئ. خو خیر دا مې صرف د دغو 2 عکسونو دپاره درته ویل. ښه اوس دغه سپینې یو اس بي ته وګورئ.
دغه سپینه یو اس بي کې زه وینډو لرم اول به د ټولو نه مخکې تورګئ زه دغه فولډر هم لرې کړم ښه دوستانو زه به اول تاسو ته ثابت کړم چې په دې کې وینډو شته ده ښه اوس دا وګورئ دوستانو زه دې کې دلته دا یو اس بي دلته په دې کمپیوټر کې ورکوم ګورئ غږ یې مو وکړ دا وګورئ دوستانو چې فولډر راخلاص شو دلته وګورئ چې دا یعنې د وینډو علامت ورکوي خو خیر دلته فولډر راخلاصوو چې په فولډر کې څه شی دي دوستانو دا وګورئ کم دوستان چې د وینډو فایلونه پیژني هغه دوستان کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې دا واقعت د وینډو فایلونه دي ښه نور په بل رقم نه پوهېږم چې زه څنګه تاسو ته وایم خو خیر بهرحال دا وګورئ د دغه ځای نه چې یو بل فولډر راخلاص کړو دلته تاسو ته ګورئ دوستانو چې کله سی ډي په دغه سی ډي روم کې پاس تاسو سی ډي واچوئ چې د وینډو سی ډي یا ډي وي ډي واچوئ نو دوستانو تاسو ته په دغه ځای کې مثال خبرې دغسې علامت درښیي چې دا وینډو ده او که چېرې په یو اس بي کې تاسو وینډو ولرئ نو هم داسې علامت درښیي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه ځای کې او دغه ځای کې او بله خبره دا چې هغه دغه یو اس بي د کمپیوټر نه څنګه راویسته کولی شي لږه ویډیو راشاته کوي نو په دغه ځای کې تاسو ته د یو اس بي علامت درکوي خو خیر بهرحال اوس چې ده د وینډو علامت دی ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ اوس به زه دا کامره بیرته دلته کېدم دوستانو اوس زه نور تاسو نه نشم پټولی هغه د خپله یینئ خو ښه دوستانو اوس به په دې باندې کار وکړو کار شروع کړو زه به دغه کامره بنده کړم دا ویب کامره به بنده کړم ښه اوس دوستانو اول به دغه یو لرې کړو او د یو کې به کار شروع کړو دوستانو اوس دلته داسې چل کوو ښه دغه دا وینډو یو اس بي خو په دې کې شته ده اوس دوستانو اول به د دغه دپاره یو فولډر جوړ کړو دا وګورئ دوستانو یو دانه فولډر او د همغه فولډر نوم به هم پې باندې ولیکم چې تاسې باور وکړئ ځکه چې دوستان دغه یو فولډر خلاص فولډر ده او دا یو د زیپ فولډر ده یعنې بند فولډر ده نو امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یې ښه یوز بیت ښه د هغې نوم یوز بیت ده او په دې باندې انټر وښو ښه دوستانو اوس دلته همدغه تش پاکټ باندې زه دغه ټول کار دلته د دې یو نه اجرا کولی شم خو زه تاسو ته په دې درښیم چې تاسې صحیح پوه شئ دا وګورئ دوستان دغه تش پاکټ راخلاصومه دې کې شی نشته دي دا همدغلته پاس درومه او دغلته د کمپیوټر نه یو بل پاکټ راخلاصوم او بیا دا ښکته راوړم دا وګورئ دلته ډاونلوډز ته ځم ډاونلوډز کې دغه د زیپ فولډر یا پاکټ وګورئ په دې باندې د چپه توکمه دوه ځلې کلیک کوم نو دا خپله راخلاصېږي چې خپله راخلاص شي دوستانو دلته به دغه خالي ځای کې به تاسې د دې مګک د چپه توکمه ونیسئ ټینګه او داسې به یې راکش کوئ بیا په دې باندې دغسې علامه وښل کېږي او که نه چېرې تاسې دا راستم ونیسئ نو هم کیږي خو دلته بیا دغه سی خط راځي که تاسې غواړئ دا کاپي کوئ کټ یې کوئ اوپن یې کوئ یعنې خلاص یې کوئ او که نه ډیلیټ یې کوئ او داسې نور ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي ګورئ دوستانو دا زه کولی شم چې داسې کاپي یې کړم او دغه خالي فولډر ته راشم دلته دغسې یې کړم دلته دا او دغه ځای کې دغه پیسټ چې لیکل شوي په دې باندې کلیک وکړم نو دا هم دلته راځي او په بله طریقه داسې کولی شم چې مثال خبرې همدغسې مارک مې پې باندې وواښه بیا همدغه چپه توکمه باندې دغسې چپه توکمه پې کلیک کوم او کلک یې رانیسم او دغسې راوړم دلته او په دې فولډر کې دغسې خوشې کوم اوس وګورئ هغلته راځي دا وګورئ دا دلته ښیي چې دا فایلونه کاپي کېږي ښه امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ نو دواړه طریقې ما درته وښودې چې داسې هم کېږي او هسې هم کېږي هغه مې په تېره ویډیو کې مې درته ویلي د کاپي په باره کې چې داسې کاپي کې هلته فیسټ کې هغه پیسټ کې نو امیدوارم دوستانو په دې باندې تاسې پوه شوي یئ ښه اوس دغه یو فولډر د زیپ والا فولډر ختموو هلته په خلاص فولډر کې دا شی واچوو خو اوس دا شی ختموو ښه دا هم ختم که وی یو خبره راڅخه د یاده ووته چې بیا یې راولم دوستانو دا وګورئ دوستانو دلته وګورئ دغه یو چې ده دغه سافټویر ده ښه دلته وګورئ دلته په دریم قطار کې راغلی ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي هلته په خلاص فولډر کې دلته په بند کې دلته دویم ځای نیولی هلته چې ده دریم خو خیر بهرحال امیدوارم چې په دې باندې پوه شوي یئ ښه اوس د دې هغه نه فولډر نه اول زه تاسو ته دوستانو همدغه سافټویر را خلاصوم ګورئ دوستانو په دې باندې تاسې دوه ځلې کلیک وکئ ښه دوستانو اوس ما ته دلته سکرین تیاره شو خو هغه بیا پس دغه نه یو عکس راغی چې زه تاسو ته اوس عکس را خلاصوم نو دوستانو دلته په دې عکس باندې زه یس باندې کلیک کوم یس باندې مې کلیک وکړ نو دوستانو اوس اول وګورو چې څه شی را خلاصېږي دغسې
دغلته شی راخلاص شه دغه وګورئ دوستانو چې مغه یو اس بي چې پکې ورکړې ده هغه یې دلته هم راوستلې ده. خو خیر د دې نه به مخکې زه تاسو ته وښیم چې شی ماته راغله. وګورئ دوستانو ما چې باندې داسې 2 ځلې کلیک وکړ نو دوستانو دغسې وکس ماته راغی. دا وګورئ چې شاته سکرین تیاره و دوستانو. نو دا مې بیا په همغه زمان کې د هغه نه د کمپیوټر نه د موبایل په ذریعه ورته عکس اخیستی. نو دوستانو چې کله تاسې دا برنامه استفاده کوئ دغه یس باندې به کلیک وکړئ. نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ. ښه اوس زه دا ختمومه. ښه اوس دوستانو څه کوو؟ اوس ګورئ دوستانو دغه برنامه چې کومه یوه ده په دې باندې تاسې داسې کولی شئ چې مثال د خبرې کله که تاسې بله وینډو ونه لرئ همدغه یوه وینډو وي تاسې سره تاسې د دغې برنامې په کومک سره کولی شئ چې دا وینډو کاپي کړئ او په بله یو اس بي کې واچوئ. او اوس خو دوستانو د دې نه کاپي موږ تاسې نه کوو مستقیمه یې ختموو ځکه چې تاسې خو ما سره څنګ کې نه یي تاسو ته ما د ډاونلوډ طریقه در ښودلې هغه وینډو څنګه تاسې په یو اس بي کې اچولی شئ. نو زه دوستانو هغه طریقه تاسو ته ښیم. اوس دوستانو تاسې داسې کولی شئ چې په دغه باندې کلیک وکړئ او دغه کلیک کړئ نو دا هر څه به د دې یو اس بي نه به دا وینډو غونډه ختمه شي. خو دوستانو زه په دې باندې نن د دې په دې یو اس بي کې چې کوم مرداری پاتې کیږي د هغه طریقه تاسو ته ښیم چې تاسې باور وشي چې واقعیت په یو اس بي کې د فارمیټ په هغه باندې په فارمیټ یو اس بي چې کله فارمیټ کوئ نو واقعیت په یو اس بي کې مشکلات یا وایرس یا لږ څه مرداری پاتې کیږي. ښه دوستانو هغه څنګه دوستانو ګورئ یو وارې دلته کمپیوټر ته راځو. دا وګورئ دوستانو دلته اوله دغسې دا راسته ته کومه کلیک کوو راسته هم چې کلیک کړه دغلته دغه فارمیټ خط ته راځو چې فارمیټ ته راغلو په دې باندې دا چپه ته کومه کلیک کوو دلته ګورئ دوستانو موږ تاسو ته دغسې یوه پاڼه راخلاصېږي. دا چې راخلاصه شوه دوستانو دلته موږ تاسې په سټارټ باندې کلیک کوو. که کله غواړئ چې دا فارمیټ کوئ که کله نه غواړئ ګورئ چې کلیک یې نه کوئ. ښه اوس دا سټارټ باندې کلیک کومه دوستانو دا وګورئ دا روغه وینډوز اوس ختمومه. دلته اوس دا هغه راغی وایي که تاسې غواړئ چې دا فارمیټ کوئ نو دلته کلیک باندې کلیک وکړئ. نو دلته اوکې باندې کلیک وکړئ. نو اوکې باندې کلیک لږ صبر وکړئ دوستانو دلته تاسې خپله وګورئ دا وینډو ختمیږي د یو اس بي علامه را ظاهر کیږي. ګورئ ورته خپله وګورئ دوستانو چې هغه علامه بدله شوه او اوس دا باقي مانده کار به وشي. هغه ده دوستانو دلته ولیکل چې فارمیټ کمپلیټ نو دلته وایي چې اوکې. خو دلته وګورئ دوستانو دغه شنه علامه چې ده دا خواته روانه اوښته یعنې منظور یې ده چې یو ځلې بیا هم کلیک کوئ نو یو وارې بیا کلیک کوو بیا راته وایي چې تاسې غواړئ نو یو وارې اوکې ووهئ اوکې باندې کلیک کوو. نو ګورئ دوستانو بیا څه راځي بیا هم همغسې راځي خو ولې دا مشکلات یې نه ختمېږي. ودرېږئ زه اوس درته همدا وارې ختم شي. ښه دوستانو دا وګورئ چې دلته راغله چې فارمیټ کمپلیټ یعنې هغه فارمیټ وشو. نو دوستانو دلته وګورئ چې دغه علامه هم دا خوا راواوښته. اوس دلته په دې باندې چې کوو وایي کلوز یې کوي یعنې بند یې کوي دوستانو دې باندې کلیک کوو بس خبره خلاصه. خو دوستانو اوس دې ځای ته وګورئ دلته ګورئ 14.5 جی بي ځای لرو د 14.6 جی بي پورې. یعنې دوستانو مطلب دا چې دلته غره ده یو اس بي چې ده 14.6 جی بي ده او دلته چې ده 14.5 موږ ته راښیي یعنې ځای لرو. یعنې 1% ځای موږ تاسې نه نیولی. مطلب دا شه چې په سلو کې 99% یو اس بي موږ تاسې ته په لاس کې راغلی ولې دا 1% چې ده نه ده راغلی. دوستانو نورمال حالت کې هیڅ مشکل نه لري خو ولې یو مشکل بیا لري دوستانو که په دې کې تاسې نور شی نه واچوئ نو دوستانو په هغه وخت کې بیا د یو اس بي بیا ډېر زر فارمیټ کول غواړي. نو د هغه دپاره دوستانو موږ تاسو ته دغه وایرس یا دغه مشکل چې هر شی پاتې شوی دا موږ تاسو ته د دې ختمول ضرور دي ځکه چې بیا چې نور شیونه پکې واچوو نو دغسې چې کله تاسې فارمیټ وکړئ هر څه تاسې نه غیبوي یعنې ختموي ورکوي. نو دوستانو دا وګورئ دغلته یو اس بي باندې کلیک کومه وګورئ یو اس بي کې څه شی نشته. ولې دلته په دې ځای کې ښیي چې 1% شی شته پکې. که دلته په دې یو اس بي باندې 2 ځلې کلیک وکړم وګورئ دوستانو څه شی نشته دي. ښه اوس خو دې دا وشو دوستانو دا مې د دې ځای پورې د کمپیوټر نه فارمیټ درښوده چې وګورئ دوستانو دلته په دې کې مشکلات پاتې کیدی شي. ښه اوس دوستانو که چیرې تاسې دا نه غواړئ نو تاسې ګورئ دوستانو د دغه سافټویر په مرسته باندې تاسې کولی شئ چې مستقیمه دغلته د دغه نه استفاده وکړئ خو بیا وروسته فارمیټ وکړئ. خو لږه خبره اوږده شوه ځکه چې دواړو طریقو نه تاسو ته زه توضیحات درکړم که نه. دا وګورئ دلته د کمپیوټر نه چې هغه وکړئ یعنې لږ
وایرس په هغه کې په USB کې پاتې کیږي. ښه دوستانو اول هم چې USB په دې کې ورکړې وه نو دوستانو همغه علامه په دې کې پاتې شوې خو خیر اوس دلته په دې باندې کلیک کوو نو دوستانو په دې باندې چې کلیک وکړو نو دغه سپینه پاڼه باندې به کلیک کوي. سپینه پاڼه باندې چې کلیک وکړو دوستانو دا اوس هم ګورئ دلته د USB نه دا وینډو ختمه شوې ده خو ولې دا کولی شي چې سردوباره هم دغه وینډو ختمه وینډو بیرته را کاپي کړي. خو بهرحال موږ د کاپي نه غواړو ځکه هغه ډېر وخت اخلي. دلته په دې باندې موږ تاسو څه کوو دا نور هم پاکوو. اوس وګورئ دوستانو په دې چې دلته دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ چې پاکه شي. خو دوستانو په دې چې کلیک وکړو دلته د دغه ځای نه USB غیبیږي. ګورئ دوستانو ښه چې توجه ورته اوسه چې بیا کله ورخطا نه شئ. ښه صحیح توجه اوسه. دا وګورئ دوستانو دې ځای نه غیبیږي ولې دغه ځای نه غیبیږي. ګورئ دوستانو د سپینه باندې کلیک دلته وایي چې آیا تاسو غواړئ دا هغه وکړئ موږ ورته چې هو یس. دا وګورئ دوستانو دا وګورئ د دغه ځای نه غیبه شوه او نور د دې شي کار ختم شو. دا په دغه وخت کې چې هر څونه دروند شی هر څونه سخت شی پکې په USB کې هر څه ختموي. خو دوستانو امیدوارم چې تاسو پوه شوي یعنی د دې په واسطه باندې تاسو هر څه مشکلات د USB نه دغسې ختمولی شئ. بیا نو دوستانو نور دغه سافټویر چې ده د همدغو نه دپاره پکار تاسو کولی شئ چې دوستانو وروسته بیا په دې باندې وینډو هم کاپي کوئ. که چېرې هم تاسو غوښتل چې کله په دې باندې نور وینډو څنګه کاپي کوئ هغه څنګه بیا به هغه تاسو د وینډو انسټالولو نه وروسته در وښیم. بیا د ویډیو لاندې کومنټ پرېږدئ چې په دې سافټویر باندې تاسو نور څه کارونه کولی شئ. البته دوستانو هغه کارونه چې کوم زه پرې کولی شم دغه نه پورته درته نه ښیم. خو دوستانو دا د سل په سله کې چې مشکلات ختموي په دغه ذریعه باندې دغه سی ختمیږي. یعنی دغه نه لږ وخت غواړي. ګوره کمپیوټر وخت ډېر وخت فارمیټ کې او دې په دغه هغه کې یو هر څه ور ختم کړو. صحیح ده که چېرې هر څونه ډک امي دی په دغه وخت کې ختموي. ښه دوستانو دا اوس ختموو دا نور موږ ته نه ده پکار. ښه په دې ځای کې البته نور نه ده پکار. اوس دلته څه کوو اوس دا په دې کې موږ تاسو څه نشو اچولی څو چې دا اوس په کمپیوټر باندې فارمیټ نه کوو. ګورئ دوستانو دوه ځلې چې کلیک کوو هم دا نه خلاصېږي. دلته راځي راته وایي تاسو غواړئ چې دا فارمیټ کوئ که نه که ورته وایي چې نه دا شی ختم کړو نو هېڅ شی ونه شو دغسې او هغه راغی چې یعنې د دې استفاده ناممکنه ده خلاصه نو ورته وایي چې اوکې. ښه اوس دوستانو تاسو په دې باندې داسې کولی شئ چې دغه راسته تکمه کلیک کوئ او دلته دوستانو دغه فارمیټ خط باندې کلیک وکړئ نو هماغسې پاڼه تاسو ته راخلاصېږي دغسې. او که چېرې په دې باندې کلیک ونه کوئ نو دا دوه ځلې کلیک کوئ په دې چپه تکمه باندې دغه باندې کلیک وکړئ. دلته وایي ډو یو وانټ ټو فارمیټ اټ یعنې تاسو غواړئ چې دا فارمیټ کړئ نو دلته ورته لیکو فارمیټ ډیسک یعنې هو غواړو مثلا. ګورئ دوستانو دغه شی راخلاصېږي دغسې پاڼه راخلاصېږي نو دا چې موږ تاسې غواړو نو دوستان دغه سټارټ باندې کلیک کوو. دا وګورئ دوستان دغسې شی راغی نو دلته په اوکې باندې کلیک کوو. اوس وګورئ دوستانو چې دا USB خپله دلته خلاصېږي. ګورئ ورته تاسې خپله ورته ګورئ. وم کته دوستانو چې هر څه خلاص شو. دا وګورئ دوستانو فارمیټ کمپلیټ یعنی فارمیټ وشو او دوستانو یو ځل بیا هغه کوو. دا وګورئ دوستانو چې بیا وکړي. دا وګورئ دوستانو چې ویلې چې فارمیټ کمپلیټ یعنی دا پرې هم ختم شو. دا وګورئ رنګ هم دا خواته د دغه راواوښته یعنی چې اوس یې بند کړئ کلوز یعنی کامله شو کار. دا وګورئ دوستانو چې USB خپله اتومات خلاصه شوه. سل په سله کې دلته کمپلیټ شوه. مشکل یې کوم ځای نه معلومېږي دغه ځای نه معلومېږي 14.6 GB ځای ده د 14.6 GB پورې یعنی سل په سله کې USB موږ ته په لاس راغله. نو دوستانو امیدوارم چې تاسې په دې باندې پوه شوي یئ. دوستانو دا و د فارمیټ طریقه. ښه دوستانو نور دوستانو همدغه کارو باقي مانده خبرې باقي چې وینډو څنګه په دې کې انسټالو دوستانو هغه به تاسو ته په راروانه ویډیو کې ووایم. امیدوارم دوستان تاسې پوه شوي یئ. فی الحال نور په پاک الله باندې سپارم. د الله په امان او ښې چارې.